مدیحه حسین د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د انټرنیټ د لارې یو آنلاین کاروبار کوي. د 3 بچو مور مدیحه حسین دا کاروبار د 13 کلونو راځي کوي. د پارټي راکرز په نوم په ټولنیزو رسنیو خپلې پاڼې جوړې کړې دي چرته چې دا د ایونت منیجمنت یا پروګرامونو د انتظاماتو پرنٹ او ډیزاین اډرز اخلي او بیا یې کور کې جوړوي. اتنا ټایم نه ہے کہ ټایم نکال کے هم مارکیټس جائیں. اور نن سبا څوک هم دومره وخت نه لري چې بچو سره د بازارونو ته لاړ شي. اوس موږ سره دا اختیار شته چې خپل کورونه نه هر څه بیه کوم. خلک په موږ باور لري ځکه زموږ کار ښه روان دی. آرډر کرنے میں دیر نہیں لگاتے. مدیحه حسین دا هم وایي هغه زنانه چې ورته د کورونو نه وتو اجازه نشته هغه دې داسې قسمه آنلاین کاروبار پیل کړي. هغه زیاتوي چې د ښځو لپاره آنلاین کاروبار یو ډیر ښه او اسانه لار ده او دې کې ډیره ګټه هم شته. په اول کې به ورته لږې ډېرې ستونزې وي خو وخت تېرېدو سره سره به هر څه سم شي. आजकल जो स्मार्ट फोन है वो तो हर एक دا وخت جدید موبایل فون د هر چا سره شته او د دې استعمال هم ګران نه دی. که چېرې تاسو په انګریزي ژبه نه پوهیږئ نو بیا هم تاسو ښه په آرامه خبرې کولی شئ. تاسو د محصول عکسونه خپل پاڼې باندې لګولو پس ښه په اسانه خپل کار پیلولی شئ. لس کلن سکینه حسین د مدیحه حسین لور او یو ډیجیټل هنرمند ده. دا په کور کې خپل مور سره په کاروبار کې پورا مرسته کوي. जब मेरा काम प्रिंट होके आता है तो मैं बहुत खुश زما لپاره ډېره خوشحالي خبره وي کله چې زه خپل مور سره په کار کې مرسته وکم او د دې نه زیات خوشحاله په دې سم چې کله گاهک زما کار خوښ کړي. मिलती है. د بلوچستان ښار کوټې سره تعلق لرونکي ماریا امان په اسلام آباد ښار کې یو فیشن بلاګر ده. دا آنلاین د بیلابیلو برانډونو پروموشن یا مشهورتیا کوي. ब्लॉगिंग टोटल डिपेंड ही ऑनलाइन बिजनेसेस बांधी कई और नोर बिजनेसेस बांध कई वाली चीज एज अ ब्लॉगर का तो सोच वे तसंगा हाउ टू अर्न पैसे संगा कमावे दैट्स थ्रू ऑनलाइन बिजनेस तो अगुई अप्रोच का है योर तखपल फॉलोइंग जोड़े तखपल पेज जोड़े तो गर्द जोड़ के आगे बात अगुई अप्रोच का है तो अगुई अप्रोच का है दे पे यू ची तो अगुई ला कंटेंट जोड़ का. ماریا امان دا هم وایي چې د په کوم وخت کې فیشن بلاګینګ پیل کړی و هغه وخت د سره هیڅ هم نه و او اوس د رسنیو د زرګونو په حساب فالوورز یا مینوال لري. नन सबा दई एवरीथिंग ऑनलाइन कते शॉपिंग उगोरे तार शेगोर का जयम zmala para ऑनलाइन शॉपिंग इज मोस्ट कन्वीनियंट मतलब आई एम अ मदर zmaya लूर द 4 months का नो मादा पारा थलंग मॉल्स ला या बाजार ला इट्स नॉट दैट इजी नो जम दगा प्रेफर कोम नन सबा खुदाम दई चीज खपल द कोर राशन हम ऑनलाइन غواړم. रिपोर्टونو تر مخه د کرونا وبا وړومبي څپې کې لاک ډاون نه پس په پاکستان کې یو شمېر خلکو آنلاین شاپینګ یا سودا اغستل شروع کړي ولې چې خلک ګڼ شمېر کې سمارټ فونز استعمالوي او بلدا چې په نن سبا دور کې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسي هم په اسانه کیږي. وقار احمد VOA ډیوا اسلام آباد.